د الیماره سټوډیو درنو لیدونکو او اوریدونکو داسې دښمن ادعا کړې ده او یو ځل بیا یې د واک نشه اخیستې ده او د بولدک ولسوالۍ په طرف باندې ډېره محدوده قوه راایستلې ده او تبلیغات یې کړي چې ګواکې بولدک ته د دوی ځواکونه داخل شول. سراسر دروغ ده. دښمن د کندهار له طرفه قوه راایستلې وه چې د مجاهدینو له سخت عکس العمل سره مخ شول او بیرته په شا وتمبېدله. فی الحال دا د بولدک ښار مرکزي چارایي ده. تاسې وینئ دلته هیڅ مشکل نشته او مجاهدین په لوړ مورال سره د بولدک ساتنه کوي. بیا هم د دښمن لپاره ډیر زیات احتیاطي تدابیر هم نیول شوي دي. په لومړۍ کرښه کې مجاهدین موجود دي. تر اوسه دښمن یو قدم پیشرفت هم نه ده کړی. تاسې وینئ مجاهدین مجهز له ټانګونو سره او ټولې هغه شوبلې اصلحې چې هغه یې هم له دښمن نه نیولې دي له هغو سره د دښمن مقابلې ته چمتو دي او ډېر په زیات شمېر باندې مجاهدین دي او ثقیله او خفیفه سلاوي لري. د دښمن مقابلې ته په هر حالت کې داخل دي. ناکامه دښمن چې بولدک د دوی د ځواکونو په موجودیت کې ونه ساتلی شوی اوس بیا دا تصور کوي چې موږ به بولدک ته داخل شو او دا هیڅ امکان نه لري انشاءالله.